فاریاب ولایت د شمال ولایتونو څخه یو ولایت دی چې ډېر ښایسته او پراخه ځمکه لري. په دغې ویډیو کې زه تاسو ته غواړم چې د فاریاب ولایت ښار میمنه درته در وښایم. خپله زه چې اوس فعلا چېرته یم، دا د همدې ښار د میمنې ښار په منځ کې پارک دی او دغه پارک د چارباغ په نامه باندې یادیږي. د ښار په څلورو طرفو باندې چې تاویږي بس همدغه پارک پروت دی. څلور غټې دروازې لري او په داخل د پارک کې یو د فوټبال ډېر غټ میدان دی، ځکه شمال ولایتونه ټول د فوټبال شوقیان زیات لري او فوټبال ته ښه ډېر کار شوی دی. تقریبا د غرمې مهالو چې د میمنې ښار ته داخلیږو، ملګرو مشوره وه چې باید اول ډوډۍ وخورو او مشوره په همدې هوټل باندې راغلله چې ډېر ښایسته او خوندور خواړې برابرول. هر چا د خپلې خوښې فرمایش ورکړ. شمال ولایتونو کې چې ډوډۍ سره چې نه اوسي ډوډۍ نه تېرېږي د خلکو. موږ هم منتظر شولو او له لږ انتظار وروسته هر چا ته خپل فرمایش راورسېده او ټولو په همدغې میز باندې په ګپ شپ سره خواړه نوشیجان کړل. او دا ویډیو د هوټل له بام نه درته سیف کومه. بیا نو مشوره دا وه چې باید سونا ته لاړ شو، ځکه سفر مو کړی و، بیخي ګډ وډ معلومېدلو. سونا مو پیدا کړله او ښه فرصت و، بیروبار نه و، هر څه ښه منظم و، حوض هم خالي و او 1.5 ساعت مو پکې تېر کړ. مجبوره یې چې خپله سلیقه لږ برابره کړي. دلته نه په خپلې سلیقې باندې مصروف وم. او د عسکري سلام مې خپلو لیدونکو ته وکړ. له سونا چې راووتلو نو راځئ چې اوس د میمنې ښار کوڅه کوڅه در باندې وګورم. دا راسته او دا سړک چې ګورئ دا د فاریاب ولایت پوهنتون ته غځېدلی دی. ښایسته لوړ دنګ شنه بوټي چې ښکلا یې څو چنده زیاته کړې ده. نه شوې خراب، په ریکشې لیکلي خراب خو خراب خراب. ښار ډېر ښایسته ښکلی او منظم دی او چوکونه پکې ښه ډېر دي، واړه واړه چوکونه، ځکه دومره ځای نه دی نیولی. هر طرف ته چې تاویږي یو چوک دی. د ښار صفایي او منظموالی به ځکه زه درته نه وایم چې ویډیو کې خپله درته ښکاري. هر څه منظم، ښایسته پراخه سړکونه او د ریکشو یوازې دلته رنګ بدل دی، نور باقي مغه ریکشې دي. دلته هم یو چوک، دای بیا بل چوک دی.
دا کوڅه یې ښه کافي بیروبار لري. ښار دی او هر څوک پکې د خپل رزق لټه کوي او خپله برخه وررسیږي. اوس نو د چارباغ سیل در باندې کومه، ځو داخل ته.